السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زم تاسو ورور حسن شاهد یو ځل بیا ټیکنیکل پښتو یوټیوب چینل تاسو په خدمت کې حاضر یم. خو ګمړګرو په دې ویډیو کې یو ځل بیا ما تاسو سره پاره داسې یو د کمال ویډیو ایډیټینګ اپلیکیشن راوړی دی چې په دې کې بالکل په یو کلیک باندې تاسو په خپل ویډیو باندې شان زبردست ډیزاینونه لګولای شئ څنګه چې تاسو په سکرین باندې ښکاري او هغه تاسو به ډیر زیات په اسانه طریقه باندې سیو کولای شئ. صرف چې تاسو په دې کې کم یو ډیزاین لته خوښ هغه باندې صرف تاسو کلیک اخلي اتوماتیکلی تاسو په ویډیو باندې هغه ټول ډیزاینونه راځي او تاسو به ډیر زیات په اسانه طریقه باندې دا سیو کولای شئ. په دې اپلیکیشن کې نور هم ډیر زیات زبردست شان مختلف ډیزاینونه دي تاسو په دې کې ډیر زبردست خپل ویډیو ایډیټ کولای شئ. دغه ټول طریقه به سټیپ بای سټیپ تاسو ته هم چې په دې کې تاسو ویډیو څنګه ایډیټ کوئ ور دې نه مخکې تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل ټیکنیکل پښتو نه سبسکرایب کړئ دا ضرور سبسکرایب کړئ چې زموږ راتلونکي هر ویډیو به تاسو ته په ټایم باندې ملاويږي. نو که تاسو هم غواړئ چې خپل موبایل کې د دې اپلیکیشن محمد سره خپل ویډیوګانې خسته جوړې کې زبردست ایډیټ کړئ نو پس تاسو په خپل موبایل کې دا اپلیکیشن ډاونلوډ کوئ. د دې اپلیکیشن لینک په یوټیوب کې تاسو ته ډسکرپشن کې ملاوي شي او کوم ملګری چې فیسبوک کې زموږ ویډیو ګوري د ویډیو د پاسه اعلان په کمنټ کې تاسو ته لینک ملاوي شي د هغه ځای تاسو د اپلیکیشن په خپل موبایل کې ډاونلوډ کولای شئ. کله چې هم تاسو د اپلیکیشن په خپل موبایل کې ډاونلوډ کو تاسو انسټال کو بیا بسو کې سمپل د اپلیکیشن مدغه رقم اوپن کړئ. کله چې هم تاسو اوپن کړئ دلته تاسو له مختلف اپشن درکې تاسو دلته ډایرکټ په کیمرا باندې تصویر وستل غواړئ یا ویډیو جوړول غواړئ کله ایډیټر نه راغستل غواړئ یا ما سټوډیو نه نو زه به سمپل دلته په ایډیټر باندې کلیک کوم نو ډایرکټ په زما په ګلری کې چې څومره ویډیوګانې وي ټولې به ماته شو شي یا او ټول تصویران چې کوم دی هم ماته شو شي. نو چې کوم ویډیو راخلم هغه به سمپل دلته سلیکټ کوم نو تاسو تخکاری خپل ویډیو دلته یو سلیکټ کړه. په دې اپلیکیشن کې دا تاسو ډیر زیات اپشن مختلف ایډیټینګ دلته مختلف طریقې ملاوي کې تاسو خپل ویډیو چې کوم دی دلته کټ کولای هم شي ور سره بیک ګراوند کلرونه چې کوم دی تاسو ولته بدلولای شي ور سره اسپیکټ ریشو چې کوم دی تاسو چینج کولای شي تاسو خپل ویډیو چې کوم دی هغه سلو موشن ته بدلولای شي پاغي باندې आवाज سیوا کولای شي ور سره خپل ویډیو چې کوم دی هغه ریورس کولای شي یعنی که تاسو د لاس نه موبایل گزار کوي یا د شان بل سیس او هغه خپل ویډیو چې کوم دی تاسو په دې اپشن سره ریورس کوي هغه سیس به واپس تاسو لاس لراځي. نو تاسو ښکاري تاسو خپل ویډیو چې کوم دی هغه زوم کولای شي روټیټ کولای شي مطلب که تاسو الټا ویډیو کړی وي نو هغه تاسو لدی اپشن ومد سره دغه رقم واپس سیټ کولای شي. سمپل چې دله هم تاسو دغه رقم کلیک کله ورکوي نو تاسو ویډیو به مختلف دغه شان طرفونو ته بدلیږي او په کم طرف چې هم تاسو ویډیو برابر راځي نو هغه طرف باندې تاسو سیو کولای شي ډیر زیات په اسانه طریقه باندې. دینه وغیرہ دلته ډیر زیات دغه شان مختلف اپشن تاسو لاندې درکړي دا ټول چې کوم تاسو ټرای کولای شي. تیمز تاسو درکړي ساوند افیکټس لینز ایډیټر ور سره ټیکسټ سټایلش نو زبر تاسو کوم زبر سمپل ته په ټیکسټ سټایلز باندې کلیک کوم نو تاسو چې ما کوم اپشن د ویډیو په شروع کې خو ولې چې تاسو خپل ویډیو زبردست ایډیټ کولای شي نو هغه زموږ سره دا افیکټس اپشن دی که سمپل تاسو په افیکټس باندې کلیک کړئ نو تاسو ته ډیر دغه شان مختلف افیکټ شو شي او چې تاسو په کوم افیکټس باندې هم کلیک اخلئ نو تاسو ویډیو به اتوماتیکلی هغه شان کیږي. تاسو تخکاری څومره زبردست ویډیو تاسو بالکل په یو کلیک باندې دلته جوړولای شي. که زه دلته لاندې په نور سیزونو باندې کلیک کوم نو تاسو تخکاری د سر به ویډیو هم ډیره زیات زبردست جوړیږي بالکل په یو کلیک سره او دا تاسو په خپل تصویرونو باندې هم دا مختلف ډیزاینونه لګولای شي تاسو په خپل ویډیو باندې هم لګولای شي. کله چې هم تاسو بیا غواړئ چې خپل ویډیو وسیو کوم دلته په ټیک باندې نشان باندې کلیک کړئ نو دغه ویډیو به تاسو سره دلته راشي. تاسو تخکاری د ویډیو دلته رااله او هغه څومره ګلونه هر څه کوم دغه په دی باندې لګیدلې دي. دینه وغیرہ تاسو خپل ویډیو کې نور دغه شان زبردست ایډیټینګ کول غواړئ نو سمپل بیا سو کوي دلته په دې تیر نشان باندې سایډ ټکلیک کین واپس په تاسو سره دغه ټول سیزونه شو شي تاسو دې سره واپس کوم د خپل ویډیو ډیر زیات زبردست ایډیټ کولای شي. دلته نور هم ډیر زیات دغه مختلف اپشن تاسو په خپل ویډیو باندې مختلف سټیکر لګولای شي تاسو تخکاری یا که تاسو په خپل ویډیو باندې لیکل کول غواړئ نو هغه اپشن دلته تاسو ته هم ملاويږي. یعنی په دې اپلیکیشن کې تاسو له ډیر زیات دغه مختلف اپشن درکړي او دا ټول تاسو په خپل ویډیو باندې یا په خپل تصویر باندې اپلای کولای شي. بیا که تاسو سایت ته راشي دلته په تیمز باندې کلیک کړئ نو دلته به هم تاسو دغه مختلف ډیر زیات ډیزاینونه ملاوي شي بالکل په یو کلیک باندې تاسو په خپل تصویر باندې لګولای شي. تاسو تخکاری مطلب که تاسو زره په یو باندې کلیک کوم نو چې کله هم ویډیو پلی کوم نو تاسو تخکاری هغه مای ویډیو دا ټول لیکل چې کوم نه بده کې تاسو نور لیکل کولای شي او خپل ویډیو دې سره ډیر زیات زبردست جوړولای شي. تاسو تخکاری څومره زبردست کلرونه هر څه چې کوم تاسو بالکل په یو کلیک باندې په خپل ویډیو لګولای شي. کله چې هم تاسو بده کې مکمل خپل ویډیو ایډیټ کړئ او بیا تاسو غواړئ چې دغه ویډیو زو سیو کړم نو تاسو له ایکسپورټ اپشن درکړئ. که تاسو په ایکسپورټ باندې کلیک کړئ نو دغه ویډیو به تاسو له په ګیلری کې سیو کړئ. د اپلیکیشن تاسو تخکاری دلته بل اپشن راغی سیو ټو ګیلری ور سره که تاسو خپل مرګرو سره ډایرکټ شیر کول غواړئ نو ټول دغه شان اپلیکیشن تاسو ته شو کوي. هم زه به سمپل په سیو ټو ګیلری باندې کلیک کوم نو بیا دلته ماته شو کوي چې تاسو په څومره کوالټي کې راسي کول غواړئ تاسو په ګیپ کې یا په HD 720 کې یا په نارمل کې نو سمپل زه په 720 کې په دې باندې کلیک کوم نو دغه ویډیو په لک ټایم کې زموږ په ګیلری کې سیو شي. خو ګمرګرو په دغه طریقه باندې تاسو کولای شئ چې خپل ویډیو ډیر زیات زبردست ایډیټ کړئ. که تاسو دا ویډیو خوښ شي دا ویډیو د خپل مرګرو سره ضرور شیر کړئ. موږ په خپل دعاګانو کې یاد ساتئ.